چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته تللی دی نو د الله سره داسې لکه تاسو زه یو بل ته ګورو داسې ملاقات شوی دی او که نه پسې پرده شوی دی. مولیانو نه تپوس وکړه یو یو څه وایي بل بل څه وایي بل بل څه وایي بل بل څه وایي پسې پرده واو رایل ویل دې نه مخکې ما ته آډر نشته تلو نو رڼا ورته جوړه شوه لار ورته جوړه شوه چې په دې راځه. خلاصه دا ده چې الله ته ورسېدو لومبنۍ پوښتنه ترې خدای وکړه چې څه دې راوړیم دي که نه د دنیا نه هسې رالې نو حضور ورته وایي چې التحیات لله والصلوات والطیبات. تحیه په عربي ژبه کې تحفې او ډالۍ ته وایي. یا الله تحفه مې راوړې ده تا ته الصلوات والطیبات چې ستا منځونه به کوو ستا پاکي به بیانوو. نو الله ورته څه وایي چې السلام علیک ایها النبی پتا دې سلام وي زما. نو هغه ورته څه وایي چې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اے اللہ پا ما خود سلام وی لیکن ستا پا بندگانو کے چکم ستا بندگان دی پاغوی دیم سلام وی. دا خدای پا مخ کی پتا سلام ویلے دے نن دا پیغمبر دین نتا سو سشے جوڑ کرے دے گڑے دو کنجر توب او زم توب نن امتدا جوڑ کری. مجلس شروع شو